په کابل ښار کې یو شمېر میرمنو د هرات زلزله ځپلو کورنیو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړه. وقتی که ما این کمپاین را شروع کردیم و اعلان کردیم که ما کمک‌ها را برای زلزله‌زدگان هرات می‌خوایم جمع آور کنیم، بیشتری از خانم‌ها اکثریت خیلی از این کمپاین ما استقبال کردن، خوشحال شدن و کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را اینجا رساندن. از جمله کمپل، مواد خوراکه و شوینده، این چیزها را بر ما رساندن. هم کمک‌های نقدی دادن، هم کمک‌های غیر نقدی و به طور پوشش واضح‌تر بگویم کمپل و لباس و خوراک و تمام این چیزها. و خوشبختانه برخورد مردم هم که می‌بینم خیلی خوب است و خیلی مشتاقانه با ما همکاری دارن. دغه میرمنې وایي دا چې د زلزلو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي، نو دوی به د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د شتمنو هیوادوالو مرستې راټولې کړي او د هرات زلزله ځپلو کورنیو ته به یې په پوره شفافیت سره ورسوي. خواستم از حکومت همینه که یک برنامه شفاف در این بخش داشته باشه. میتونه از مردم کمک بگیره در این بخش که انمی هر کس که کمک میکنه انمی کمک 100% برای اون شخص متضرر برسه. د یادونې وړ ده چې د هرات د زلزله ځپلو کورنیو سره بیلابیلو حکومتي ادارو، خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادوالو د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. دا چې زلزلو درانه مالي او ځاني زیانونه خلکو ته اړولي، نو زیانمنې کورنۍ لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.